وروستی مورچل شپږمه برخه. د وروستي مورچل د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د وروستي مورچل د داستان د خپرونې کوربه‌توب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو قدرمنو اوریدونکو، په تېر برخه کې مو واورېدل د قاسم یو ملګري وویل که دوی د سوی په خوب ویده وای هم د اور تودوخه به یې احساسوله. قاسم په لوړ غږ وویل. دا چې قاسم په لوړ غږ څه وویل دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. قاسم په لوړ غږ وویل نور په دوکه کار نه کیږي. که ځان ژغورل غواړئ نو د بغداد پر ځای کوم بل لور ته روان شه. ستا پر سر 18 ستوري ولاړې دي. خیمې اور اخیستې دي. د بغداد د پرېښودو واده کوې که نه؟ کله چې یې څه ځواب وانه ورېد قاسم ور وړاندې شو. د تورې په څوکه یو راوتلی ځای وکوت. پر دې هم چې ویده شوي په راونه وکړه نه یې توره لږ په زوره چوخ کړه. خو داسې احساس کړه چې لاندې د انسان پر ځای کوم کلک شی دی. د ده په لیدو د ده نور ملګري هم پر خیمه ور وختل. یو تن بل راوتلی ځای په لغت ووهه او وویل لاندې ډبرې دي، انسان نشته. هغوی پر ډبرو څادرونه غوړولي او موږ یې تېرېستلي وو. ځئ له دې ځایه ځانونه باسه. قاسم 2-3 راوتلي ځایونه په تورو وهل او وویل دوی زموږ له راتګه خبر شوي او تښتېدلي دي. خو څو ګامه وړاندې یو دروند غږ واورېد. موږ دلته یو، تاسو د تیښتې کوشش مه کوئ. د قاسم ملګري د کومې ناڅاپي حملې د مقابلې لپاره تیار شول، خو شاوخوا هېڅوک نه ښکار کېدل. چا بیا وویل تاسو ټول اوس زموږ د غشو تر دم لاندې یاستئ او باور وکړئ زموږ یوه هم نښه بې ځایه نه لګي. قاسم احساس کړه چې خبرې کوونکی د مخامخ ونې تر شا دی. هغه خپلو ملګرو ته د سیند په لوري ورو ورو د شاتګ مشوره ورکړه. د ونې له شانه بیا غږ وچاست. د تیښتې هڅه بې ګټې ده. ستاسو شاته سیند دی، مخامخ شي او ګین لوري ته زما غشي ویشتونکي ناست دي. که ستاسو باور نه راځي نو هر لور ته چې غواړئ 4 ګامه واخلئ. بیا وګورئ نه تاسو مړ لیدای شئ او نه مو وسلې را رسېږي. قاسم د ډېرې وارخطایي له امله چیغې کړې ته څه غواړې؟ موږ هسې د ساتیرۍ لپاره راغلي وو. ټوکې مو کولې. موږ هم هسې د ساتیرۍ لپاره په ونو ختلي یو. زما په خبره باور وکړه ما هسې ته ویرولې. ته زما په خبره باور وکړه هسې تاسو ویروو. قاسم ویل آیا دا به مناسبه نه وي چې له ونې نه راکوشي او دلته دواړه خبرې سره وکړو. د ونې له شا غږ راغی د لاندې راکورځېدو له بلنې نه دې مننه. زه هم دلته ډېر تنګ ناست یم، خو پخوا له دې چې زه در کوش شم ته یو زحمت وبسه. هغه څه ته دې ملګرو ته د تور غورځولو امر وکړه. قاسم وویل آیا دا به ښه نه وای چې ستا د خبرو په وخت کې د ځان او ما د رتبې خیال ساتلی؟ د ونې له شا اواز راغی ګستاخي ماب ستا په مخ پرده ده او زه دې له غږ نه پیژنم. قاسم وویل نو د دې مطلب دا دی چې تاسو زموږ د راتګ له خبرېدو نه پرته دومره احتیاط کوئ. له لږ ځنډ نه وروسته اواز راغی موږ د سیند پر غاړه ناست وو. د سپوږمۍ د شپې ننداره مو کوله. ښایي دا به ستاسو بدمرغي وه چې موږ ستاسو کښتۍ ولیدې. د خطر په احساس کې اشتباه ونه کړه. په خیمې کې د اور شغلې ژبنغاندې شوي وې. قاسم خپل ملګرو ته ویل تاسو دلته څه کوئ؟ نه ګورئ خیمې ور اخیستې، کشه کړئ، اوبو ته یې وغورځوئ. له ونې دروند اواز اوچت شو ودرېږئ. که تاسو کوم یو لږ یوې او بلې خوا کېدو هڅه وکړه نو درته به ښه نه وي. موږ د خیمې پروا نه لرو. که تاسو موږ د دې بار د بیرته وړلو نه خلاص کړو نو موږ به هم ستاسو د کښتۍ له بیرته بیولو نه وژغورو. توپیر یوازې دا دی چې موږ د خیمو ایرې به د چا درد دوا نه کړي خو ستاسو له کښتۍ نه به کب نیونکي کار واخلي. اوس تاسو د کومې بلې کیسې له پیلولو د مخه تورې وغورځوئ. قاسم خپل ملګرو ته وکتل او تورې یې وغورځوله. خو له ونې نه غږ راغی تاسو له موږ نه لرې نه یاست. زه غواړم چې له تاسو نه هر سړی په نوبت راشي د دې ونې په بیخ کې توره وغورځوي او بیرته پر خپل ځای ودرېږي. قاسم ویل موږ د داسې ماتو له منلو نه مقابله غوره ګڼو. په تا کې که جرأت وي نو راکوش او مقابله وکړه. د ونې نه غږ راغی د خدای جل جلاله احسان دی چې تا موږ د مقابلې وړ وبللو. خو زه په باور درته وایم چې زموږ تورې پسې نه دي. تا زموږ د تورو د تیروالي او د خپلو سرونو د قیمت غلط اټکل کړی دی. که بیا هم ستاسو د مقابلې بلنه راکوئ تیار یو. په تاسو کې کوم سړی چې ځان زورور ګڼي راوړاندې دي شي. له موږ نه به هم یو تن درکوش شي. همدغسې به یو په بل پسې له تاسو سره د زور ازمویلو مقاوم وي. که په دې کې خپله ګټه نه ګورې نو زه د خپلو ملګرو لخوا دا وعده در سره کوم چې د وسلې له غورځولو وروسته به تاسو ته د تلو اجازه وي. قاسم خپلو ملګرو ته وکتل او له څه سوچ وروسته یو تن ته اشاره وکړه. بیا وړاندې ورغی او د ونې لاندې توره وغورځوله. بیرته ولاړ پر خپل ځای ودرېد. په هغه پسې دوهم او بیا درېیم او همدغسې ټول ولاړ د ونې لاندې توره وغورځولې او بیرته په خپلو ځایو ودرېدل. وروسته بیا یو تن له ونې نه کوش دا عبدالعزیز و. توره یې وکښله وړاندې ورغی او د قاسم او د ملګرو په مخ کې ودرېد. له لږ سوچ وروسته یې وویل زه د غږ په پېژندلو کې اشتباه نه کوم. زما په ګمان زه د صدر اعظم د زوی سره په ملاقات مشرف یم. قاسم له خپل مخ نه القاب لرې کړ ویې غورځوه. عبدالعزیز غږ وکړ بهره درملکه راکوز شئ دا قاسم دی. موږ ګمان کوه چې
کوم دشمن را باندې یرغل راوړی دی. د عبدالعزیز ملګري یو په بل پسې تورې ایستلې دوی ته ونږدې شول. قاسم وویل ته ډېر هوښیار یې، موږ هسې د ساتیرۍ لپاره راغلي وو. عبدالعزیز وویل ستا ډېره مهرباني ده، موږ ستا خبرې واورېدې. قاسم وویل تاسو له موږ سره وعده کړې وه چې موږ تورې وغورځو نو تاسو به لاره نه نیسئ. عبدالعزیز ځواب ورکړ زه پر خپله وعده ولاړ یم، خو ما ستا ملګري نه و لیدلی، تاسو دوی ته ووایئ چې نقابونه لرې کړي. د قاسم په اشاره هغوی لږ ځان وزړو او بیا یې نقابونه لرې کړل. عبدالملک لږ وړاندې شو، په هغوی یې 4 تنه پوځي منصبداران وپېژندل. وویل عزیزه د قاسم نفوذ در پوځ پورې رسېدلی، دوی پېژنې زما په ګمان د دې 4 تنو له موږ سره د میلمنو په حیث پاتې کېدل ضروري دي. عبدالعزیز ځواب ورکړ ما د دې ټولو د امن وعده کړې ده. قاسمه ته تلای شې، خو یوه خبره ښه واوره، که ته له خپلو ارادو نه وانه وړې نو ډېر به درته تاوان وکړي. که د طاهر 21 زیانېږي نو زه به د صدراعظم د ماڼۍ مخې ته 50,000 سپاهیان راولم او زموږ سره به ستاسو تورې دا شاهدي ووایي چې زموږ دښمن څوک و. که د صدراعظم لپاره زموږ په زړونو کې درناوی او عزت نه وای نو نن به ستاسو سره زموږ چلن بل وړ. که د دجلې اوبه زموږ مړي خوندي او غلي کولی شي نو ستا مړي هم خوندي کولی شي. په هر حال اوس ولاړ شئ، او که دې بیا په زړه کې د انتقام د اور لمبې کولې نو دا په یاد ولره چې تر سبا پورې به په بغداد کې 15-20 تنه نور هم داسې ځوانان پیدا شي چې له ډېر لوی قوت نه به زموږ کسات واخیستلی شي. دا وویل. بیا عبدالعزیز خپل ملګرو ته پام راوړ. وویل زید او نصیر تاسو هغه تورې پورته کړئ. زید او نصیر د ونې لاندې تورې اوچتې کړې. عبدالعزیز خپل نور ملګرو ته اشاره وکړه، یوې خوا ته روان شول. قاسم او د هغه ملګري د بېشانه مایوسۍ په حالت کې د ونو په منځ کې دوی ته کتل چې ورو ورو یې له سترګو پناه کېدل. په ځنګل کې تر نیم میل مزله وروسته عبدالعزیز او ملګري هغه ځای ته ورسېدل چې اسونه یې تړلي وو، او له لږ خبرو او مجلس وروسته پر دې اتفاق راغی چې دوی باید په بیړه بغداد ته ستانه شي او بیا په اسونو سپاره شول. د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو، لمر راختلی و چې قاسم یوې نوکري وخوځاوه او له خوبه یې راویښ کړ. هغه په لټ واوښت، وځغېد، سترګې یې وغړولې. نوکره یې ورټله او بیرته یې سترګې پټې کړې. نوکري ورته وویل جګ شه، ماپښین کېدونکی دی، هغه دې غواړي. هغه حکم کړی دی چې زر تر زر ورته حاضر شي. قاسم وغورمبېد، جګ شو او د صدراعظم کوټې ته ورغی. صدراعظم د یوې کړکۍ مخې ته ولاړ و، بهر یې کتل، مخ یې راواړو او قاسم ته یې د کتلو نه پرته وویل قاسمه ته د شپې چېرته وې؟ د یوې شېبې لپاره قاسم د دې خبرې ځواب ورنه کړ. پر خپله پریشانۍ را قابو شو. وویل د شپې له یوه دوست سره مېلمه وم، هلته په خبرو اترو کې راباندې ناوخته شو. وزیر اعظم مخ ور واړو او ورته ویې کتل. قاسم د ده د کتو تاب رانه و، سترګې یې کښته واچولې. وزیر اعظم د ده په لاس کې یو لیک ورکړ. وویل زویه ته تر اوسه د دروغ په فن کې دومره نه یې هوښیار شوی چې ما ته دوکه راکړې، دا ولوله. قاسم د لیک له لوستلو نه وروسته پلار ته وکتل. د هغه په کتو کې دا پوښتنه وه چې اوس ستا څه حکم دی؟ صدر اعظم په یوه وړوکي میز پرتې تورې ته اشاره وکړه. وویل طاهر له دې لیک سره ستا توره هم راستولې ده، دا د هغه شرافت دی، که نه نو ولي عهد او شهزاده ته هم ورسېدای شي. قاسمه تا ډېر بد کړي، تا باید په داسې هوښیار سړي داسې کوږ ګزار نه وای کړی. قاسم ځواب ورکړ پلارجان دا هسې ټوکې وې، طاهر دومره هوښیار نه دی، دا یوازې د عبدالعزیز له لاسه بشول. صدر اعظم وویل هغه څوک دی؟ هغه د پوځ یو معمولي افسر دی، خو د پاتې 19 تورو په وړاندې کولو به د هغه اهمیت ډېر زیات شي. په پوځ کې پخوا هم ستا په باب چا ښه نظر نه درلود، اوس دې په خپله په لاره کې نوې ازغي وکړه. قاسمه تا ډېر بد وکړل، ما غوښتل طاهر ستا د پرمختګ د لارې یو ځای نه شي. هغه به ما د ځان نائب معرفي کاوه او ته به د چنګیز خان دربار ته د سفیر په حیث تللی. خو اوس قاسم لږ اندېښمن شو. نو اوس له دې پرته بله چاره نشته چې بهر ته دې چېرته واستوم او تا ته په بغداد کې لاره خلاصه شي. تا ته معلومه نه ده چې ولیعهد یې سپارښت کړی دی چې په پوځ کې هغه ته مهمه ذمهواري وسپارل شي. قاضي فخرالدین خلیفه ته له دې ځوان په ستاینه کې ځمکه او اسمان سره یو کړی دی. د دې ټولو خبرو نتیجه به دا وي چې په بغداد کې د ملګرو پر مخ په هر ډګر کې د پرمختګ لارې خلاص وي او ستا لاره به تړلې وي. قاسم وویل نو ته دی ولې په مهم کار پسې ناسته وې؟ زه دا کولی شم، خو له دې نه د مخه ستا د دې حرکت په سبب چې زه د ده په زړه کې کوم شک پیدا شوی دی هغه باید لرې شي، که نه نو هغه به ما ته هم تل په شک ګوري. تر اوسه پرې هغه زما په باب نیک ګمان لري، همدغه سبب دی چې هغه ستا شکایت د بل چا پر ځای ما ته راوړ. قاسم وویل ته دا غواړې چې زه بخښنه ترې وغواړم؟ نه داسې نه ده، هغه پر تا نور هم بدګمانه شي. غوره دا ده چې هغه زه ځان ته راوغواړم، د هغه د وړاندې له تا نه پوښتنې وکړم، خو زه له دې نه د مخه ستا لخوا اطمینان غواړم چې کوم حماقت به نه کوې. له پوځ نه چې کوم ځوانان ستا سره تللي وو د لښکر سالار ته د هغوی په باب لیکم چې زر تر زر یې برطرفه کړې. خو پلارجانه هغوی زما دوستان دي، زما مرسته یې کوله، په دې کې د هغوی څه ګناه ده؟ سمدستي له ما سره دا مسله مطرح نه ده چې دوی ګناهګار وو که نه. طاهر د ولیعهد شهزاده او د پوځ سرلښکر تر دربار رسېدلی دی. د طاهر دوستانو ته زه باید دا وښیم زه له دوی سره څه دښمني نه لرم.
خلیفه که طاهر د مصر د پاچاهي جاسوس ونه ګڼي نو امکان لري چې له ما سره د مشورې پرته په کوم مهم منصب وګماري. په دې صورت کې به بیا د مخالفینو پر خلاف د تر ټولو ستره وسیله د شتمني وي. او زه دا نه غواړم چې داسې سړی دی دشمن شي چې خدای جل جلاله په مټ کې د غرونو د تل سرولو او له اسمانه د سور رشکولو ځواک یې شي. هغه یو د قدر وړ او مخلص زلمی دی. د داسې سړي دوستي ګټوره او دشمني خطرناکه وي. هغه ته زما ضرورت دی او د هغه پر خلاف ستا کوم سپارش نشم زغملی. امکان لري له ما نه اوس همدغه زلمی د بغداد صدر اعظم شي او ته په خپلو حماقتونو پښیمانه یې. او دا هم امکان لري چې هغه د کوم بل امیر پلوی شي او زما د اعظم صدارت منصب رانه واخلي. د طاهر بن یوسف تیاری. د خپرونې درنو قدرمن اوریدونکو، جنګیز قراقرم خپل مرکز ټاکلی و. د هغه هیواد ډېر پراخه او پوځونه یې بې شمېر و، خو پر اسلامي نړۍ د حملې په مخ کې یو نه تسخیرېدونکی دیوال لیده. دغه مورچل چې د مغولو د لشکرو د سیلاب د څپو حوصله ورماتوله د علاءالدین محمد خرازمشاه ستر واکمني وه چې بریدونه یوې خواته تر هندوستان او بغداد او بل لوري ته د اورال تر بحري او پارس خلیج پورې رسېدل. کله چې د بغداد واکمني د امن په زانګو کې ویده وه، د لویدیځ او ختیځ یرغلګرو ته د خوارزم او مصر توریالي په مخ کې ولاړ. جنګیز خان د خوارزم د هیواد د صحیح ځواک نه خبر نه و، ځکه هغه له یرغل نه وړاندې له خوارزم شاه سره ښې اړیکې غوښتې چې د ټولو هسکو ټیټو او ځواک نه معلومات ترلاسه کړي. ځکه خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن تړون وشو چې بیا د همدې تړون په سبب د دواړو لورو ترمنځ د سوداګرۍ لار پرانیستل شوې. له خوارزم شاه سره د مغولو د سوداګرۍ اړیکو په سبب د مغولو لپاره د جاسوسانو استولو کار ډېر اسانه شو. خو ډېره موده نه وه تېره شوې چې د خوارزم د سرحد یو والي د بخارا د څو تنو سوداګرو نه مالونه واخیستل او دوی یې په دې تور ووژل چې دوی د جنګیز خان جاسوسان دي او د خوارزم د حالاتو د معلومولو لپاره راستل شوي. جنګیز خان خوارزم شاه ته خپل استازي واستوه او د والي پر دې چلند احتجاج وکړ. خو د بخارا سوداګر د خوارزم شاه رعیت و. له هغوی سره د جنګیز خان خواخوږي د خوارزم شاه د بدګماني نور هم زیاته کړه چې مغول کوم کار له خپلو خلکو نشي اخیستلی هغه د بخارا د سوداګرو په واسطه ترسره کوي. ځکه خو هغه په غوسه شو او د جنګیز خان ته الچي د وژلو امر یې وکړ. ځینو امیران د هغه د پوهولو هڅه وکړه چې که هر څه وي اساس وژل روانه دي. خو سلطان علاءالدین محمد خوارزم شاه یو خپلسری واکمن و. هغه د چا خبره ونه منله، استازی ووژه او د هغه د نور ملګري ژیرې ور وسوځلې او بیرته جنګیز ته واستول. جنګیز خان دا سپکاوی ونه زغملی شو. دا پیښه چې واورېده جګ شو، یوې غونډۍ ته وخوت او تر ډېره وخته لمر ته په سجده پروت و. مغولو لمر لمانځه او دوی به لمر او سپوږمۍ ته د راختلو او پرېوتلو پر وخت سجدې کولې. بیا یې په لوړ غږ وویل په بې زواله اسمان کې دوه لمرونه نشته، نو پر دې ځمکه هم دوه خاقان باید نه وي. د جنګیز خان او خوارزم شاه ترمنځ جګړه حتمي وه، خو جنګیز د خوارزم تر پوځونو زیات له دې نه په ویره کې و. که د لمرپالو پر خلاف خدایپال ټول سره یو شول، دوی به د ګوبې په دښته کې هم د پناه ځای ونه مومي. له دې پیښو نه وړاندې د خلیفه ناصر او سلطان خوارزم شاه ترمنځ زړه بداوی پیدا شوی. خوارزم شاه له خلیفه نه غوښتي و چې د بغداد په جوماتونو کې د ده نوم هم په خطبه کې د خلیفه له نامه سره یو ځای یاد شي. خو کله چې دا غوښتنه ونه منل شوه نو په خپله واکمني کې د خلیفه نوم له خطبې نه وغورځاوه او پر بغداد یرغل وکړ. په لاره کې پرې د اټکل پر خلاف واوره وورېده او د هغه یو بد شکون وبله او بیرته راستون شو. له دې وروسته که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات لرې شوي، خو خلیفه د بغداد په بریدونو د یو ځواکمن ګاونډي موجودیت ځان ته یو لوی ګواښ باله. جنګیز خان له دې خلافتونو خبر و. د هغه دا باور نه و چې د دوی د حملې په صورت کې به د بغداد ولس د بېطرفۍ حالت وساتلی شي. هغه له دې نه ویرېده چې که خلیفه خپل اختلافات هیر کړل او د خوارزم په ملاتړ یې د جهاد اعلان وکړ نو له افریقا نه تر هندوستانه د ټول اسلامي هیوادونو لښکر به د دوی د غوبل کولو لپاره راټول شي. د دې اندېښنو په پام کې نیولو سره جنګیز خان په قراقرم کې په پراخه پوځي تیاري بوخت شو. له خوارزم شاه سره د اړیکو تر خرابېدو وړاندې جنګیز په دې فکر کې و چې د خوارزم د هیواد له نیولو پرته د نړۍ نیول خیال سم تعبیر نه لري. که خوارزم شاه هغه ته په پلمه په لاس نه وای ورکړی، هم له څو کلونو زیات د ده یرغل انتظار نشو کولی او د مغولو په لاس د خوارزم تباهي په څو کاله ځنډېدلې وه. د ځواکمن ګاونډي نه بې پروایي او یا په کمزوري ګاونډ رحم د جنګیز خان مسلک خلاف و. د صدر اعظم سره د طاهر د لومړي ځل لیدنې نه څو هفتې پخوا خلیفه ناصر ته د خوارزم شاه په لاس د جنګیز خان د استازي د وژلو خبر رسېدلی و او په څو ورځو کې دغه خبر په بغداد کې ډېر مشهور شو. طاهر چې لښکار څخه راستون شو د خوارزم مېلمستون ته ورغی. د خوارزم سفیر عمادالملک څومره چې د طاهر د تورې چلولو تر اغېز لاندې راغلی و، تر هغه څو چنده د خبرو تر اغېز لاندې راغی. د طاهر د لوړو ارادو نه د خبرېدو وروسته یې وویل کاشکې په بغداد کې ستا په څېر نور څو ځوانان هم وای. طاهر ځواب ورکړ په بغداد کې زما په څېر ډېر ځوانان شته، خو افسوس کوم چې ستاسو حکومت چې څرنګه پر خلیفه بدګمانه دی همهغسې د بغداد پر ولس هم بدګمانه دی. او د خلیفه په باب زه هم دا ویلی شم چې که خدای مکړه پر خوارزم څه مثبت راغی نو هغه به بېطرفه پاتې کېدل ممکن نه شي.
لږ تر لږه د صدر اعظم په باب زما دا باور دی چې هغه سره له دې چې د قسم پلار دی په سینه کې د یو مسلمان زړه دی او خلیفه ته به غلطه مشوره ورکړي. احمدالملک وویل ستا غوندې خوشبابره انسان باید 1500 کاله پخوا پیدا شوی، اوس دنیا ډېره بدله شوې ده. طاهر وویل کیدای شي د خلیفه په باب زما رایه صحیح نه وي، خو د صدر اعظم په باب زه په باور ویلی شم چې د خراسان په اړه نیت خراب نه دی. د احمدالملک پر شونډو یو حقارت امیزه مسکا وغوړېده. وویل که زه د صدر اعظم په باب ستا غلط فهمي لرې کړم نو بیا تاسو به ما د ځان د اصلاح لپاره هر وخت چمتو وګورئ او بیا به زما ځای د بغداد پر ځای خراسان وي. تاسو وعده کوئ چې دغه راز به له تا سره وي؟ زه وعده کوم. احمدالملک جګ شو، یو وړوکی صندوق یې خلاص کړ او د یوې نرۍ سرمن ټوټه یې پورته کړه، د طاهر په لاس کې ورکړه. پر هغه دا مطلب لیکلی د مسلمانانو خلیفه د خراسان شاه په لاس د مغولو د خاقان ټولواک د استازي وژل یو نه بخښونکی جرم بولي او دا یقین درکوي چې که تاتاري خاقان دغه ظالم پاچا ته د څه سزا ورکولو اراده لري نو د اسلامي نړۍ لخوا به د هغه په ملاتړ غږ اوچت نشي او د اسلامي نړۍ د روحاني پیشوا دعاګانې به د خاقان په حق کې وي. ستاسو مخلص وحید الدین د بهرنی چارو وزیر. له دې مطلب نه لاندې په چیني ژبه څو حروف لیکل شوي. طاهر په هغو ګوتې کښېښودې. له احمدالملک نه یې پوښتل دا څه لیکل شوي دي؟ احمدالملک ځواب ورکړ دا چنګیز خان د سفیر تصدیق دی، هغه لیکلی دی چې ستا خاص خدمتګار خلیفه خپل هم نظر کړی دی. طاهر له لږ چرت وروسته وویل ستا په ګمان دغه خاص خدمتګار څوک دی؟ احمدالملک ځواب ورکړ وحید الدین دی، نور څوک دی؟ طاهر وویل نه دا بل څوک دی، د خلیفه داسې اعتمادي چې په بغداد کې چنګیز خان ته جاسوسي کوي. احمدالملک ویل که وحید الدین نه وي نو بیا صدر اعظم دی. نه زما په ګمان د صدر اعظم او وزیر خارجه نه پرته بل څوک دی. ته دا لیک پېژنې؟ نه زه نوم لوستی شم، خو پوښتنه دا ده چې د بهرني چارو وزیر د مغول له سفیر نه د دې لیک د تصدیق پر ځای ولې د دغه پیغام استولو غوښتنه نه ده کړې. احمدالملک ځواب ورکړ د دې دوه سببه کېدای شي، یو دا چې له کومه وخته را په دې خوا چې د جاسوسۍ په تور سوداګر پنځه شوي دي زموږ حکومت له چنګیز خان سره د بغداد د تاتاري سفیر د لیکونو او پیغامونو لاره تړلې ده. هغه څو ځلې کراکورم ته د تلو لپاره د لارې اجازه وغوښته خو زموږ حکومت انکار کړی دی. اوس د چنګیز خان د الچي وژل کېدل د هغه د پیغام او یا د خپل تلو امکانات بالکل ختم کړی دی. زموږ له هېواد نه د تېرېدو نه پرته هغه دوې نورې لارې لري. لومړی دا چې اروپا او روس له لارې چین ته واوړي او له هغو دنګو غرونو نه تېر شي چې د اوسېدونکو د مغولو وحشت او بېرحمي لیدلې ده. هغوی به کوم تاتاري او یا د هغوی پیغام وړونکي په بې پوښتنې ووژني. بل لار دا ده چې دوی د سمندر له لارې هندوستان ته ولاړ شي او له هغه ځایه قراقرم ته مخه وکړي. په دې لاره به دوی له دنګ غره سره مخ شي چې مرغه پر پکې نشي وهلی. طاهر وپوښتل دغه لیکنه ستا لاسه څه ورته راغلې؟ احمدالملک ځواب ورکړ د خلیفه ناصر هوښیاري موږ دې ته مجبور کړو چې زیر شو. هغه د دغه خدمت لپاره یو ترکي نسبه خرامزي غوره کړی و. دغه څرمنې د هغه د چمپلې دننه ایښې وه، خو زموږ د سرحدونو څارونکي د جاسوسانو په پېژندلو کې ډېر مهارت لري. د سرحد والي استازي وژلی دی او د دې لیک نقل پاچا ته او اصل یې ما ته راوستو. خلیفه پر دې پیښ خبر دی، ما له صدر اعظم سره ولیدل، هغه ته ما دا نه دي ویلي چې اصلي لیک ما ته رسېدلی دی، خو ما یو نقل هغه ته هم ورکړ. وزیر اعظم تا څه ځواب درکړ؟ هغه بې شمېره سوګندونه وخوړل. د بهرنیو چارو وزیر ته یې کنځلې کولې. زه یې په خپله ماڼۍ کې ایثار کړم. خپله خلیفه ته ورغی، بیرته چې راغی ویل چې خلیفه د بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي، د خلیفه اراده ده چې هغه محل ته ور وغواړي او ویې نیسي. له دې نه وروسته په همدې ماښام زه وزیر اعظم دویم ځل ور وغوښتم او راته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر چېرته غلی شوی دی او لټون دوام لري. هغه تر اوسه پیدا شوی دی که نه؟ پر دې سربېر ته لا وایې چې خلیفه او صدر اعظم په دې دسیسه کې نه دي شریک. ما ته خو داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزیر یو لوري له اسلامي نړۍ او بلې خواته له خلیفه او صدر اعظم سره غداري کوي. د ورکېدو سبب هم همدغه کېدای شي. احمدالملک وویل کېدای شي ستا نظر صحیح وي او ماپښین مهال د خلیفه د استازي دې غوښتنې چې زر تر زره له ما سره ولاړ شي اشتباهي کړې وي. خو دا هم امکان لري چې هغه خلیفه ته ورغلی وي او خلیفه او صدر اعظم د خپلې بدنامۍ له ویرې هغه چېرته غلی کړی وي. امکان لري د شربت نه کوم غړپ څښلی وي چې د سکول نه وروسته یې څوک د خلیفه د مهال د کږو وږو لارو نه ژوندي نشي راوتلی. که ستا دا نظر صحیح وي چې هر څه د خلیفه او صدر اعظم په خوښه کړي وي نو بیا دا څه وړ کېدای شي چې هغه ته د زهر ورکړي او ویې وژني. د داسې مهم پلان له ناکامۍ وروسته خلیفه د هغه کوم نیک چلن مستحق نه ګڼي. که یې د وژلو پر ځای چېرته غلی کړی وي نو معنا یې دا ده چې خلیفه او صدر اعظم د دې پیښې د برالله په لټنې نه ویرېږي. زما د تسلي لپاره یې سزا ورکولی، خو هغه چې توره په لاس جلاد لیدلی وی نو د خلیفه یا صدر اعظم راز به نه ساته او هر څه به په خپله افشا کول. طاهر وویل ته یوازې د تصویر یو مخ ګورې، داسې ولې نه وایه چې دا دسیسه یوازې د بهرنیو چارو د وزیر وه او هغه د سزا له ویرې چېرته غلی شوی دی. زه د دې خبرې له امکان نه انکار نه کوم، خو حالاتو د هرې خبرې د تیارو کوټو د اړخونو په لیدو عادت کړي یو. طاهر ته پر ما اعتماد لرې؟ احمدالملک ځواب ورکړ پر تا د اعتماد لپاره همدا بس دی چې ته یو مېړنی زلمی یې، د یو مجاهد زوی یې. زه د داسې سړي د ایمان شهامت چې صلاح الدین ایوبي رحمه الله تور ورکوي په خلوص کې د شک جرأت نشم کولی.
ستا باور دی چې چنګیز خان به پر خراسان حمله وکړي؟ که د وزیر خارجه دغه پیغام ورسېدلی وای نو تر اوسه به حمله کړې وای، او که د صدر اعظم له لوري دا پیغام ورسیږي چې پر خراسان حمله وکړي د بغداد هر مسلمان به د خراسان تر بیرغ لاندې راټولیږي، نو بیا خو زما باور دی چې چنګیز خان به د اسلامي نړۍ له لوري د سترګو اړولو جرأت هم ونه کړی شي. که زه د صدر اعظم نه داسې پیغام ترلاسه کړم نو ته له ما سره د خراسان له خاورې نه د تېرېدو مرسته کوي؟ زه به د صدر اعظم هر اقدام ته د شک په سترګه ګورم، خو که تاسو دغسې پیغام ترلاسه کړئ نو زما باور دی چې قرقرم ته ورسېږي هم د دې پیغام مفهوم به بدل نشي. خو ته د دې خبرې سهیل لري چې صدر اعظم به داسې پیغام هم واستوي او تا به د استازي په توګه واستوي. د دې پوښتنې طاهر د یوې شېبې لپاره وارخطا کړ. د هغه په زړه کې شک پیدا شو چې که ورته ووایي چې صدر اعظم د چنګیز خان دربار ته د ده د استولو اراده څرګنده کړې ده نو د احمدالملک بدګماني به زیاته شي. هغه ځواب ورکړ، زه به له صدر اعظم نه وغواړم او که هغه ځواب راکړ نو بیا به د بغداد په جامع جومات کې اعلان وکړم چې خلیفه او صدر اعظم اسلامي نړۍ په چنګیز خان پلورلې. تاسو به وګورئ چې زما دغه غږ به د هر ځوان او بوډا غږ شي. زه له تا نه هغه وخت لیک وغواړم چې له ما سره به د صدر اعظم لیک وي او تا ته به در وښیم. احمدالملک ځواب ورکړ، زه د صدر اعظم د لیک لیدو پرته تا ته د اجازه لیک درکولو ته تیار یم. طاهر جګ شو، هغه ته یې لاس ورکړ، وویل نه اوس نه، زه له صدر اعظم سره د خبرو اترو نه وروسته بیا درته راځم. طاهر د احمدالملک د کور نه راووت، پر سړک یې زید ولید چې را روان دی. زید په غوسه وویل، زه ستا په لټون ستړی شوم، د وزیر اعظم استازی راغلی او ته یې ورغوښتی. هغه ویل چې تا هر ځای ولیده سم دستي یې راواستوه. عجیب بیا عقل سړی و. ما ته یې ویل چې ته خو بالکل سره یې ښکارې، او چې کله ما د غېږ نیولو چلنج ورکړ په کړس کړس یې وخندل او لاړ. طاهر ویل، هر چا ته د غېږ نیولو بلنه مه ورکوه. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، 5 ورځې وروسته یو ماښام له لمانځه وروسته عبدالعزیز او عبدالملک د طاهر کور ته ورغلل. طاهر په یوه کوټه کې ناست او یو کتاب یې لوست. عبدالعزیز کوټې ته ورننوت، وویل زما ګمان و چې ته به د سفر په تیاري بوخت یې. طاهر ورجګ شو، ستړیامش یې ورسره وکړل. وویل د سفر لپاره خو له پرون راهیسې تیاري نسم، خو نن صدر اعظم ته د خلیفه دا فرمان واوروه چې بله ورځ د روژې میاشت پیلېږي او په روژه کې ماته سفر ګران دی، ځکه خو به د اختر په سبا ماته د روانېدو اجازه راکوي. عبدالعزیز ویل، عجیبه ده، خلیفه ستا د تکلیف دومره خیال ساتي، آیا تا د چنګیز خان په نوم د هغه لیک ترلاسه کړی دی؟ طاهر ځواب ورکړ، هغه لیک د صدر اعظم سره دی، ما ته متن لوستی او د خلیفه مهر هم پرې لیدلی دی. وزیر اعظم هغه لیک احمدالملک ته هم ورښودلی دی، هغه ما ته ویلي چې د رخصېدلو په ورځ به یې درته وسپارم. عبدالملک ویل، مګر د سفر د ځنډېدو لپاره د روژې د میاشتې پلمه ما ته چندانې ډاډمنه نه ښکاري. ایا تا ونه ویل چې ما ته په سفر کې روژه نیول ګرانه دي؟ طاهر ویل، ما خو ډېر ټینګار وکړ، ما ویل چې څوک د عربو په توپجنو ریګونو کې روژه نیولی شي، د شمال ختیځ د غرونو په ساړه شمال کې به په سفر کې روژه ډېره اسانه وي. له دې نه پرته د دې سفر ارزښت دومره زیات دی چې معمولي زحمتونه باید په پام ونه نیول شي. خو صدر اعظم ویل چې د اختر په ورځ خلیفه د نیزه وهلو او آس غلولو لوبه ګوري، د هغه هیله ده چې زه هم په دې لوبه کې شریک شم. عبدالملک ویل، دا پلمه له هغې بلې نه هم زیاته نامعقوله ده. عزیزه ته راته ووایه په داسې حال کې چې د چنګیز خان لښکرې د خراسان په شمال ختیځ کې راغونډېږي او خلیفه د هغه ګواښ ضرور بولي، نو بیا د یوې میاشتې لپاره د طاهر ایسارول په څه مقصد کې دی؟ عبدالعزیز په خپله پراخه ټنډه لاس تېر کړ. ویل د خلیفه او صدر اعظم په مصلحت پوهېدل ګران دي، کېدای شي د رمضان تر پایه دوی په خپله اراده بدله کړي. د بوډاتوب په سبب خلیفه د پرېکړو حوصله له لاسه ورکړې ده. د داسې لوی ټوپ د وهلو لپاره هغه ته د یو کال او یا یوې میاشتې فکر کول فرصت دومره لویه خبره نه ده. هو زه له یوې خبرې اندېښمن یم. طاهره له تا سره نور څوک روانېږي؟ طاهر ځواب ورکړ، ما د تاسو دواړو په اړه ورته وویل، خو وزیر اعظم ونه منله. هغه راته وویل چې ته له ځانه سره 3-4 تنه نوکران بیولی شي. عبدالعزیز ځواب ورکړ، دا اندېښنه د خراسان سفیر هم ښکاره کوله چې زما کوم بل ملګري هلته د خلیفه کوم بل پیغام یونسي، خو زه نه پوهېږم چې د خلیفه د لیک په لیدلو به څنګه چنګیز خان د یوه معمولي نوکر پر خبر اعتماد کوي. له دې پرته به د احتیاط په خاطر احمدالملک د لارې ټولو پیرو ته خبر ورکړي چې له ما نه پرته به نور ټول تلاشي کوي، زه هم د دوی څارنه کوم. عبدالملک ویل، کله دوی نه کوم یو د مغولو د سفیر کوم نقشه هلته وړاندې کړه نو بیا؟ طاهر ویل، تاسو د دې فکر مه کوئ، ما تر دې پورې بندوبست کړی دی چې د مغولو حکومت ته د ننوتلو د مخه به د دوی جامې او پایزار ټول بدلیږي. عبدالعزیز ویل، بیا هم ته هوښیار اوسه، داسې نه شي چې د خراسان له حدود نه له تېرېدو وروسته ته په کوم سرای کې ویده وې او چې کله سهار راپاڅېږي نو ملګري به دې د خلیفه له لیک سره ترې تم وي، ته به دوی لټوې او دوی به قرقرم ته رسېدلي وي. طاهر تر لږ ځنډه په چرتونو کې ډوب شو. بالاخره وویل، ته فکر مه کوه، له دوی سره به لږ تر لږه دا احساس ضرور وي چې له ما پرته بیرته نشي راتلی، مګر دا هم کېدای شي چې دوی ته د قرقرم اوبه او هوا له بغداد نه شور ولګېږي، ځکه خو زید خامخا له ځانه سره بوځه. طاهر ځواب ورکړ، زید خو زه د کور د ساتنې لپاره دلته ضرور بولم، تاسو ډاډه اوسئ. له دې ځایه چې له ما سره هر ډول خلک ولاړ شي هغوی به له یو پړاو مزله وروسته د لوی وزیر یا خلیفه پر ځای زما تر اغېز لاندې وي. که د انعام هوس کوم څوک غدار کولی شي نو له هغه نه زیات انعام به بیرته سمې لارې ته هم اړولی شي. عبدالملک ویل، زه اوسنی د بهرني چارو وزیر محلب بن داود یو خطرناک سړی بولم. 2 کاله پخوا هغه په بغداد کې بالکل نااشنا و،
خو په څو میاشتو کې دا حالت دی چې د ورځې یو ځل خامخا له خلیفه سره ګوري. د وحید الدین له غلي کېدو نه د مخې دی مرستیال و، خو عجبه ده چې له وحید الدین نه د ده لیده کاته له خلیفه سره زیات و. په ځینو ملاقاتونو کې به د چنګیز خان استازي هم ورسره بیولي و، ځکه خو دا غوره ده چې د هغه یو سړی هم در سره بونه ځي. طاهر وویل زه به دا خبره په پام کې نیسم. تا ته معلومه ده چې محلب بن داود له کوم ځای راغلی دی؟ عبدالملک ځواب ورکړ دا چاته معلومه نه ده، خو داسې ویل کېږي چې بې حسابه دولت ورسره دی او خلیفه او شهزاده مستنصر ته ډېرې ګرانبیه تحفې ورکړي دي. د خبرونې درنو او قدرمنو اورید سپیه سهار وختې له درانه خوبه راویښه شوه. په کوټه کې په خپه روښنایي کې یوې اوبه خواته وکتل، غمجنه غوندې شو او بیرته یې سترګې پټې. نن یې بیا یو خوږ خوب لیدلی و، نن یې بیا په ډېره په زړه پورې فضا کې الوتې وه. هلته چې آزاد مرغان د مینې بدلي وایي دې په چوپ کتلو کې چاته زارۍ کړې وې او هغه د دې زاریو په ځواب کې ویلي و سپیې ساده کېږه مه، زموږ د ژوند لارې سره بیرې دي. د سپیې پر شونډو غمجنه مسکا وځلېده. ویل زما سره یې ته ډېر ضدي یې. هغې دویم ځل سترګې وغړولې، جګه شوه، بل کوټې ته ولاړه او داسې یې وکړ او پر لمانځه ودرېده. د لمانځه نه وروسته لاس په دعا اوچت کړل او د پخوا په شانې د دعا وروستي الفاظ دا و زما الله هغه له هر افت نه په امان کړه. د دعا له پای ته نه وروسته سپیه جګه شوه، خپل کوټې ته ولاړه او کړکۍ یې پرانیستل، بڼ ته یې وکتل. بیا له ځانه سره خوږه سندره زمزمه کوله او بن لوري ته د یوې هندارې مخې ته ودرېدل. دې غږ چې د پسرلي د موسم د مرغانو د غارونه زیات خوږ ورو ورو وچکېده. خو لږ وروسته په هنداره کې کوم بل څوک ولید. ناڅاپه چوپه شوه، پیپړې یې شاته راوکتل، قاسم ته یې وکتل. قاسمه. قاسم په مسکا وویل سپیې ته ولې چوپه شوې؟ ستا غږ. سپیې په ترخې لهجې د هغه خبره ورغوڅه کړه. وویل زما غږ ډېر ښه دی، خو ته د غلو په څېر زما کوټې ته د راتلو هېڅ حق نه لرې. ورځه که نه سکینې ته نارې کوم. قاسم وویل سپیې ما څه ګناه کړی دی؟ ستا له ما نه ولې دومره کرکه ده؟ که ستا دا سندره زما لپاره نه ده نو د چا لپاره ده؟ سپیې ما دومره مه رټه، ته پوهېږې چې زه له تا سره مینه لرم. سپیه له غوسې نه تکه سره شوه. وویل قاسمه لاړ شه، تر اوسه دې پر ماغزو د شپې د شرابو اغېزه شته. قاسم خپل غوسه راکابه کړه. وویل سپیې تا ته معلومه ده چې ما شراب پرېښی دي، که بیا هم زما کوم بد عادت وي هغه هم د ژوند په اوږده سفر کې دواړه د یوې کښتۍ سپاره یو، ځکه خو ته دومره د بې قدرۍ په نظر کتل پرېږده، دا د دواړو په خیر وي. سپیه په تنګه شوه، ځواب یې ورکړ قاسمه ورځه زه ستا په کښتۍ کې د سپېرېدو پر ځای د سیند په ګرداب کې د ډوبېدل غوره ګڼم. قاسم خجالت شو. وویل دومره سړه وضع ښه نه ده، په ما کې به په زرګونه کمزوري وي، خو زه ستا یم، زه ستا د یوې مسکا لپاره له مرګ سره لوبېدلی شم، په اور کې غورځېدلی شم، له غرونو سره جنګېدی شم، زه ستا لپاره. سپیې وویل هو ولې ودرېدې؟ ووایه زه ستا لپاره د اسمان سور راشکولی شم، د سمندر په تل کې غوټې خوړلی او غمي راویستلی شم، د لویو لویو ظالمو پاچاهانو د سرونو تاج اخیستلی شم، له تندرو سره ډغرې وهلی شم، له توپانونو سره لوبېدی شم، خو یو انسان کېدی نه شم. قاسمه دا بدګماني کله درته پیدا شوه چې ته شاعر هم یې؟ قاسم پر خپله بېعزتي د کابو کېدو هڅه کوه. وویل سپیې زما احساسات مه توهینوه، زه شاعر نه یم، ستا احساسات هغه خو د دې وړ هم نه دي چې توهین کړای شي. ته که دلته په دم کېدو ټینګار کوې نو زه در نه ځم، خو که په ما پسې راغلې نو نیغه کاکا ته ورځم. سپیې دا وویل. قاسم ته یې په کرک او نفرت وکتل، له کوټې نه ووتل. د محل له باغ نه څو ګلان وشکول او بیا د ګڼو ونو منځ ته لاړه. له شاخونه د شبنم څاڅکي راتویېدل، خو دې احساس نه کم. دا هغه ځای و چې له طاهر سره یې لومړی ځل یوازې دیدن شوی او له کومې ورځې راهیسې چې طاهر د خلیفه له پیغام سره د قرقرم په لور رخصت شوی و، د بڼ دې ګوښې ته د دې پام وراوښتی و. د دغو ونو پاڼې او ګلان دې ته د نورو ونو نه بدل او په زړه پورې ښکار کېدل. نن د قاسم سره د خبرو اترو نه وروسته پر زړه له درانه بوج سره راغلی و. د لمر لومړۍ وړانګې د ونو د پاڼو په جل بل ځلېدلې او ځمکې ته رسېدې. سپیې اسمان ته وکتل او په ډېره غمجنه لهجه وویل طاهره تا ته ښایي دا معلومه هم نه وي چې زه څوک یم او ته زما لپاره څوک جوړ شوی یې. د خلیفه استازی. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، د خراسان د بریدونو نه چې تېر شول، طاهر او ملګري د مغولو د هېواد په برید کې په سرحدي پیره کې لږ ایثار کړل. د وروستي مرچل د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې د خلیفه استازی طاهر د چنګیز خان سره ویني او که نه ویني او نور څه کېږي، دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یو، تاسو ټول پرې الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.